إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك پہ اخلاص درود شریف ہوئے پہ اخلاص بن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم مکرم عزت ماب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ ٹولوے صلی اللہ علیہ وسلم 400 پڑانگ اوڈیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو متیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوارو جہان و خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین گلنو دا سفر المظفر دمیاشتی مبارکی آغاز دے دیر مبارکہ و دیر بختور میاش مبارکہ دا بنن یا بیگال انشاءاللہ شروع شی اللہ دیو کی اللہ تا درخواست کو شیدہ میاش مبارکہ دی اللہ تعالی منگا و تاسو طولو پوری دیر مبارکہ و دیر بختور کی اول اوسط آخر طول دی اللہ منگا و تاسو دا پارا اللہ دا خیر ذریعہ گرد اللہ بھی پکی منگا و تاسو طول لڈیر خیرو نرا کی خوشحالے دی اللہ را کی او دا غمونا فتنونا دردنونا تکلیفنونا تانو تاثرون اسپتالونونا حادثات سماوی اردوینا ناصافی حادثونا غمون دردونو دیم اللہ محفوظ وامن کی بچو ساتھ دا میاش مبارکت چیدہ دی میاشتی تم دا اللہ پا دربار کے ڈیلوی عزت او شرافت ملو دے بعضی کسان دی تبت بد نسبتو نکی چیر دا میاشتی دنو دا بختورا ندا موئی چنا ہر روزی ہر شپیریر مبارکی وی چھکم انسان پکی دا اللہ عبادت کئی دا پیغمبر مبارک اطاعت کئی دا اللہ پا ذکر بانے جبل ونددا دا خلی پیغمبر مبارک پا درودونو بانے جبل ونددا دا اللہ پا عبادت بانے بدن مزین دے ہر لمحہ زم استاد پار الحمدللہ دیر دا احترام و دا قدر دا
نو دې ورځو شپو له هم الله پاک جل جلاله ډېر لوی شرف او ډېر لوی شان او ډېر لوی کمال ورله الله تعالی جل جلاله ورکړی دی. په دې ورځو شپو باندې یو خاصه واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء مبارک هغه شوې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د الله د الوهیت او د صمدیت आवाज کړی نو د مکی معظمي کافران د پیغمبر پاک مبارک سخترین دشمنان ګرځیدل او قسمه قسم حربي به استعمالولي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف کم داسې عمل کو چې دی مبارک ته په تکلیف او درد ورسی. ننم دغه خلق شتا داغي نسل شتا چاغي نیکان خلق صلحا خلق داغي پشان کې ګستاخی او بےدبو کې مکه سے لګیا دي پراپګانډو کې. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول د الله او د نبی او د قران او د دین او د اسلام نه مخالفینو نه بچو ساتي امين وای. د دې وجه نه ګلونو ځان سره خبره یاد وساتئ رب العالمین جل جلاله نظام دی چې پیغمبر پاک مبارک د دو کونو سردار امام الانبیاء محمد مصطفی په اخلاص وای صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم. داغي مبارک او دا شان او دا کمال لی چې الله تعالی جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء مبارک تکم شان او کمال ورکړي کافرانو ډېر حربې داسې استعمال کی چاغه به د نبی مبارک خلاف دا عمل به کو خود نبی مبارک شان شدین و آغا اللہ بلند پیدا کردی. جواب را کہ چا بلند پیدا کردی دا مرگری چا اللہ اللہ دا حضور مبارک شان دیر اچت پیدا کردی. جواب را کہ چا اللہ پاک حضور مبارک لڑیلوی شان و کمال ورکڑے. اپوزیشن دا حضور دا زمانے کو سخترین اپوزیشن ہو خواہ دس سخترین اپوزیشنو چه بل کار بینو سوا د حضور مبارک پشان کې د گستاخو د بےدبونا ننم که د حضور شان بیانې بعض کسان وسره خوشاله شي عاشقان او بعض کسانی چې دا غړه تړي لوی تکلیفي ورته چیرې د حضور پاک مبارک د مدینه منورې د جانان شان مونږ ورته وایي ځکه بیانو چې چا ورسره مینه کړې ده هغې له خدای کم مقام ورکړه چا چې ورسره بغض او عناد کړی دی خدای ټول د جهنم تنبیه ګرځولي دي د ټول ذلیل او رسوا کړي. رب العالمین جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول د ښکلي پیغمبر مبارک د دشمنو نه بچو ساتي. او غالباً چې دا دلته که معشقان راځي ایا زمونږ په لایو دا بیانات ګوري دا چې د حضور عاشق نی کنه نو خپل کور به پرېني د حضور سلام مینې ټول دلته راولي. یعنې هر سړی موږ اکثر چې ځو که نه چې واپس را روان یو خلک واپس د جومات ته روځي مې دا هم پهلوانان دي او دا سم پهلوانان دي او مې بس ښه ده تقریبا چې 20 منټه کم 1 بجې دعا کړي مې خوب وکړې ډېر لوی خیر به راته میلو شي ډېر لوی خیر به میلو شي ځکه چې کوم ځای کې د جمعې مونځ د وخته کې نو بعضې کسان طبیعت کې چې بد دا ډېر خټ کار وشه او زمونږ د عاشقان خدا سي دي چې دي خو د حضور د مینې عاشقان دي نو خیر سبحان الله به تاسو باندې زو یم خدای دې ډېر خیر سره زما درکړه لږې شونډې وخوځوي الله دې په دې یو قدم باندې سره زما خپل رضا او خپل دیدار درکړي. موږ سره بدلی نشته ها د کوم ځای نه چې سړی یو قدم رالي هغه ښکلي خدای سره مې اکاونټ دی بس هغه ښکلي خدای سره اکاونټ ته یو قدم چلی خبره روانه ده. هلکه بعضې کسان به وایي موږ خو جي په موټرسایکل راځو خو پایه تاویږي قدم پکې ني نو دا قدم کې خو لا سړی پکې ساه والي او دا موټرسایکل خو پکې بغیر ساه روان ځم چې د ده دا قدمونه به لږ سیوا ښکاري راته ځکه چې خو پکې پایه بس روانه ده اوچتېږي راخلاصېږي خو نه که نه
الله دې زموږ او ستاسو د ټولو د الله او د نبی د محبت دې سینه کې نورم سیوا کړي. ابا زموږ جون بکه خیری دی چې د قرآن او حدیثه کې به د الله صفت، د نبی مبارک صفت، د انبیاء صفت، د صحابه صفت، د نیکانو اولیاء صلحاء، د علماء، د دیندارو خلکو صفتونه بکو که خیر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مخالفتون ندیم الله ټول محفوظه من کی بچو ساري. میټینګ راغون شاه په مکه مکرمه کې په کوم ځای کې په دارالندوه کې میټینګ راغون دی. ابي جهل پکې، عبدالسلام ابو البختری بن هشام دا پکې، شیبہ عتبہ ابی سفیان حکیم ابن حزام ابو الاسد بن ربیعہ دا لوی لوی کافران راغلی دي. په دې کوم میټینګ چې د ابي سفیان ناشته، حکیم بن حزام مبارک ناشته، دا خدای پاک پاتمه هجره بیا مسلمانان کړی دي. سبحان الله. پام کوي کنه ما تاسو ته ولي وي زه پکې تاسو نو تاسو ته هم تاسو اړو سره خوشاله شي. سبحان الله. دا بیا الله مسلمانان کړی دي. ګورې میټینګ کې ناس دي خو پته نه لګي چې په دې تقدیر کې به خدای پاک ستاره چمکو کړي و د حضور د محبت. بس دا د الله نظام دی. بل انسانی چې هغه په مقدراتو کې هغه بدبخت لیکلي، شقي لیکلي، خو چې الله وغواړي مکتوباتو کې امام ربانی مبارک ذکر کوي چې رب العالمین نظام دی او بادشاہ داغا بچی بطلا مجد الفسانی مبارک تبکی ناستا هغه ورته وی قربان په دې خبره می پوي کا چې زما د بابا جان په باب باندې تسوي نو دا مجد الفسانی مبارک دا سے معمولی سرلاند کې مراقبه شه او چې دا سر یوچت کا کنا نو یکدم ورته وی بچو پلارم د شقاوت په دغه کې دا نوم را روان دي، شقیری بدبخت دي. نو دی ورته وی قربان دا بچی ورته وی صاحب ته دعا وکي چې د شقاوت نه الله سعادت تراواړي کنا. هغه دا به بیګاله خبره مناجاتو کې کی. سبحان الله. یو زما استا مناجات چې ماس هوتن شي چې بس خوب را باندې سر دن کړي چې سر سړی جمع لرا پاسي او یو هغه خلک چې هغه د نیمه شپې د الله محبت باندې کړي. سبحان الله. نیمه شپې د الله سره خپل کنیکشن ساتي خو چې څوک هم ته خبر نشي، څوک هم ته خبر نشي. اګلو راځي چې دی مبارک کلمه تو تړو الله اکبر. الحمدللہ رب العالمین. او چې کله نفلو کو سلام او ګرځولو کریما تپدی بانے قادری مقدراتو کی دادا انسان لکلی شقاوت دے بدبختی دا خدای مانے شکم بچی رازی بابا جانی دا شقاوت دا بدبختیانو پلیس کی دی کریما کریما پخپل رحم و کرم سر یا اللہ دا شقاوت نے سعادت تراواروا